السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه احسان الله یو نوی ویډیو سره بیا حاضر شوم. مینوال زه امید لرم چې تاسو به ټول روغ او جوړ یې. مینوال په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته یو څو داسې الفاظ نن وښیم چې هغه تاسو په ډیلي روزانه کې ډېر زیات استعمالوئ. ایم از آر خو تاسو د دې مطلب د به سم نه وي خبر چې دا په کوم ځای کې استعمالیږي، په کوم میتود، په کوم طریقه کار باندې استعمالیږي. کوم طریقه کار چې ما په دې ویډیو کې تاسو ته راوړی دی مینوالو، داسې طریقه په دغه شی میتود ما تاسو ته راوړی دی. انشاءالله که تاسو دغه طریقه په دغه میتود باندې تاسو لاړئ او زده مې کړو، تاسو ته به انشاءالله هېڅکله هم نه هېرېږي، ځکه چې په کوم طریقه ما لیکلی دی که نه په دغه طریقه ما هم زده کړی دی ډېر زیات مخکې. خو که تاسو دغه طریقه زده کړه خو تاسو ته به انشاءالله هېڅکله هم نه هېرېږي. د ایم از آر چې دی د دې استعمال ډېر عجیبه عجیبه کېږي. خو په دې ویډیو کې به زه تاسو ته ښیم چې دا په کوم شان، په کوم طریقه، په کوم میتود باندې کېږي. خو شرط دی چې تاسو ویډیو تر اخره وګورئ چې زده یې کړئ، ځکه چې تاسو ویډیو تر اخره نه وي کتلي بیا تاسو په انګلیش ورډ هېڅ باندې هم نشئ پوهېدلی. ښه په غور، ښه په شوق، ښه په ترتیب سره ویډیو وګورئ، بیا انشاءالله تاسو په اسانۍ سره په دې ځان پوهولی شئ، زده کولی شئ. داسې نور انګلیش هم مخکې کې بیا تللی شئ. ښه مینوالو اوس زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. خو د ویډیو شروع کولو نه مخکې یو وړوکی شان ریکویسټ کوم، که څوک هم زما چینل ته په اولني ځل راغلی وي نو زما لاندې چینل له سبسکرایب کړئ، ځکه چې دلته موږ هر وخت نوي نوي معلومات نشر کوو او په دخوا کې نوټیفیکیشن بیل هم دباو کړي تر څو چې زما نوي نوي ویډیوګانې تر هغه پورې اول ورسیږي. اوس ځو د ویډیو په طرف. ښه مینوالو تاسو اولني پاس وګورئ، لرن انګلیش ان پښتو پارت نمبر 4 څلورمه حصه روانه ده. مینوالو شاته حصې تاسو ته ما کومې جوړ کړي دي دا بالکل ما تاسو ته مخکې ویلي زه د بنیاد نه تاسو ته شروع کوم. ما بالکل د اولنۍ سر نه انګلیش تاسو ته شروع کړي دي، نو تاسو هم کولی شئ هغه بیا تاسو سر نه وګورئ که شوق مې ورسره انګلیش سره. نننی ټاپک چې ما تاسو ته کوم راوړی دی دا ایم از آر چې دا ډېر زیات اهم دی، ځکه چې دا په ډیلی روزانه کې په هر لفظ، په هر سنټنس کې، په هر خبره کې دغه استعمالیږي. نو نن تاسو ته نن چې ما تاسو ته کوم په دغه په کومه طریقه تاسو ته ما نن لیکلی دی، په کوم میتود، په کوم طریقه کار ما تاسو ته لیکلی دی، انشاءالله تاسو بیا هېڅکله هم نه هېرېږي. ټیک شو، ځکه چې ما ډېر ښایسته ترتیب باندې تاسو ته راوړی دی او لیکلی مې دی. اوس اولني راځو د ایم، د یوز اف ایم. ایم څنګه استعمالیږي؟ سمپل، ساده. د ایم سره همیشه ای لګیږي، ای نه بهر دی نه لګیږي، ځکه چې دا همیشه ای راځي، داسې نه لګي هی از ایم، داسې غلط نه بیا غلط راځي، داسې به همیشه ای راځي. لکه آی ایم هیپی آن یور سکسس، ستاسو په بریا خوشحاله یم، ستاسو په بریا خوشحاله یم. خیال مو دی آی سره راغلو، آی ایم هیپی، آی ایم لیټ ټوډے، زه نن ناوخته یم. آی ایم کویټ ویل ناو، زه اوس بالکل ښه یم. لاندې وګورئ، آی ایم سیډ ټوډے، زه نن خفه یم. او تاسو خیال وکړئ ټول آی سره راغلی، ایم راغلی دی، آی سره ایم راغلی، دا به همیشه د آی سره راځي. تاسو ته مخکې مې وې. اوس راځو د ایز سره. ایز څنګه را استعمالیږي؟ د یوز اف ایز هی شي ایټ یا واحد نوم سره همیشه استعمالیږي. تاسو وګورئ سنټنسز، هی از ا ګرل، هغه یو جینۍ ده، هغه یو جینکۍ ده. بټ هی از ا بوای، هغه یو هلک دی. ایز چې تاسو ته ما مخکې وویل دا صرف واحد دپاره استعمالیږي، جمع دپاره نه استعمالیږي، ډېر کسانو دپاره نه استعمالیږي، هغوی هلکان دي، داسې نه استعمالیږي. داسې ویلی شي هی از ا بوای، یو نفر دپاره، یو کس دپاره استعمالیږي. او راځو د هی لاندې وګورئ، هی از ا کویټ ویل ټوډے، علي از ا ګوډ بوای، علي یو ښه هلک دی، هغه نن بالکل ښه دی. داسې وګورئ صرف سینګولر دپاره استعمالیږي، ساده د به د انشاءالله پوه شوي. اوس لاندې د یوز اف آر. آر څنګه استعمالیږي؟ زه تاسو اوس نن پوه کوم آر څنګه استعمالیږي، ځکه چې آر ډېر زیات استعمالیږي. آر تاسو وګورئ مینوالو، آر سره همیشه پلور ناون راځي، لکه وی یو دی، دوه یا له دوه څخه زیات نومونه هم راتلی شي. پوه شئ مینوالو، آر چې دی دوه نومونه چې شي بیا پلور راځي، ځکه چې ډبل شو، چې یو شي بیا نه استعمالیږي آر. یو سره بیا صرف ایم لګیږي یا ایز لګیږي. ایز چې دی بیا بل ته اشاره کوي، لکه هی از بوای، آی ایم بوای، هغه یو هلک دی، زه یو هلک یم. پوه شو، ټیک شو. دا باندې ما څو سنټنس جوړ کړي دي، دا تاسو وګورئ. سنټنسز، دی آر بوایز، هغوی هلکان دي. خیال دی دا د جمع دپاره استعمالیږي، دی آر بوایز، هغوی هلکان دي. وی آر هیپی آن اور سکسس، وی آر هیپی آن اور سکسس، مونږ په خپله کامیابي خوشحاله یو. دا ما ورسره لیکلي دي، سوري
موږ په خپله کامیابي خوشحاله یو. وی آر هیپی آن آور سکسس. لاندې وګورئ آر یو ا سټوډنټ آر یو ا ګډ سټوډنټ. ته یو ښه طالب علم یې. علي and سلمان are good boys. تاسو ته مخکې وی دغه د دوه چې شي بیا هم بیا آر راتلی شي. که اوس دلته علي نه وی صرف سلمان وی بیا نشو راتللی، بیا غلط راتللی شو. ټیک شو. بس دا ایز آر ایم استعمالو چې تاسو ته ما نن وښودلو دا طریقه کار باندې دا داسې استعمالیږي. د دې انشاءالله دا ویډیو که تاسو ښایسته په اورېدلې وي انشاءالله تاسو نه بیا هېڅکله هم نشي هېرېدلی. ښه میناوال ویډیو تر اخره پورې ورسېدله. ویډیو نور بس تاسو ته ما کم وښودل. خو اوس زه ویډیو ختموو. خو د ویډیو ختمولو نه یو وړوکی شان د ریکویسټ بیا هم کوم که څوک هم زما چینل ته په اولني ځل راغلي وي نو یو شان د وړوکی شان د مهرباني وکړي لاندې زما چینل دې سبسکرایب کړي ځکه چې دلته موږ هر وخت نوي تازه ښایسته ویډیوګانې اپلوډ کوو.